السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو څوک مسکین وي حج ته ولاړ سي، نو پر ده حج فرض نه وي، نو هلته به د نفلي حج نیت کوي او که به د فرضي، او دغه رنګه که بیا په یو وخت کې دی موړ سو، نو بیا به دی هغه دوباره حج کوي که په دغه باندې غاړې خلاصې دي. محترمه رد المحتار جلد 2 صفحه 406 کتاب الحج مطلب فی من حج بمال حرام. هغه وایي یو فقیر که میقات ته ورسیږي بیا دی داسې ګرځي لکه اهل د مکې، نو د قدرت پیدا کوي پر مشي او پر تګ باندې، نو لازم الحج پر ده باندې حج لازم دی. ولا ینوي النفل، نیت به د نفلو نه کوي علی زعمه انه فقیر، د خو دا ګمان دی چې زه مسکین یم، نو د نفلي نیت به نه کوي پر ده باندې الله تباره فرض سو. او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 311 الباب الاول في تفسير الحج. هغه وایي الفقیر اذا حج ماشیان، که یو مسکین سړی په پښو باندې حج وکړي ثم ایسر بیا موړ سلو لا حج علیه، پر ده باندې بیا دوباره حج نسته. او دغه رنګه فتاوی تطرخانیه جلد 2 صفحه 410 الفصل 12 في بیان رکن الحج. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.